منصور صاحب که په لومړی کې راته دا ووایي چې شاعري ته څنګه مخه کړه؟ شاعري داسې چل دی چې کله یو انسان د مایوسه شي دنیا نه د هر څه نه هغه ژوند له څه لار ګوري چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه نو هغې دپاره څه لار ګوري ځان له چې یاره څه لار پیدا کړم چې زه ژوند وکړم یا داسې نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې وې نو په شاعرۍ مې پیل وکړو. منصور صاحب که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه که هغه وجوهاتو یا لاملونه وه خو به وو، خو آیا تاسو د دې خپل شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟ نه زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چل و چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټیسټ وم، مصور. نو دا مصور هم تخلیق کاري لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې بهېدې او که نه داسې یو دغه غوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول او زما خپل وړوکی دکان هم و د پینټر آرټیسټ. نو زه ډېر وړوکی یم او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به ویل چې استاد یې داسې نو هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وایي چې استاد خو دا دی. نو هغه ته بیا ما څه ورځې پس بیا پوه کړو، هغه وایي ښه دا دی. نو زه خو ډېر وړوکی یم که نه، نو بیا هغه مې پوه کړو چې داسې مه وایه خو بس خبره ورسره کوه که نه ختموه سره بیا وروسته زه دا نه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه په ما کې موجود و. نو لکه د کلاسیکو شاعرانو شاعري تاسو نه وه لوستې دې نه مخکې؟ نه د دې نه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه او داسې هم نه وه چې بده راباندې هم لګېده، داسې حالات هم نه. تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه ته ډېر پام کوئ؟ زه خو ذاتي طور هېڅ ته هم پام نه کوم. زما چې څه په زړه باندې را علاقه ویم که هغه د خاورې په حواله سره شي، که هغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي، که داسې ما کوشش کړی ده چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي ډینګي شي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شاعري خیر زما روماني ده. منصور صاحب تاسو بار هم وخت تېر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟ داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پکې داسې چلي که نه چې په تا لږ غوندې څیز هم ډېر خلک وي، پوه شوې؟ لکه معمولي غوندې شعر یا معمولي غوندې دغه شو هغې دومره زورور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولي غوندې خیال چې هغه په تا ډېر دروند لګي او ډېر ښه در باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د ښه لیول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غوندې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، ځکه چې هلته که ستا سره صحیح نه که نه مطلب چې هر څه دغه که څوک معمولي د چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا ګینې ډېر ښه شعر دی داسې، نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې نو چې د ښه لیول نه وي که نه اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعري چې کومه ده نو ښه کېږي. منصور صاحب که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه څیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه څیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم دا اکثر ورکوم چې د الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی، دا څه وایي د هغو حق یې نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کېږي. یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کیني هغو ته زه ځکه زموږ سواد د دې غرونو څه وسایل دي په دې کې څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کیني هغه نه تپوس کوي نه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل دا چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي، زما د ولس په کار دی راشي، نو هغو لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې د تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچ چا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه، یو بل دی وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وجنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بري پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه
زموږ سره وسایل ډیر دي، هر څه ډیر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نه هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکئ او مینه وپېژنئ. ډېر منصور صاحب تاسو د سوات سره تعلق لري. په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لره پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه ووهل وځپل شول. هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سوات کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه وځپل، بېکوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول. نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړه؟ هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږ به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، شعور پکې نشته. خو دا 3-4 کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زموږ قلم کله کله نه مني، چې عام سړی هم په سیاست پوه شو، د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو، د غیر او امن که نن دی او که سبا د پښتنو کې را روان دی انشاءالله. اوس لکه ډېر زیات حالات ډېر زیات بدل شو. نو شفق جان زموږ خو ډېر پر امید یو اوس او ډېر خوشحاله هم یو، ځکه چې زموږ یقین نه کېدو که نه چې یاره دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي یاسه. هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شاعري ځپلې وه ډېره زیاته. لکه زه به تا ته څه ویم، زه به تا ته یو نظم ویم. لکه مونږ خو زما هغه یو شعر هم داسې و که نه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې څه چې مې ګټلي دي هغه به علم غزل ده، څه چې مې ګټلي دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم. ته لاړې بینومه ژوند که داو کم خو اوس به څه ګټم اوس به څه به علم. او خلک په جنګونو کې زلمي بایلي، زه پکې د مور د غېږ واړه بایلم. او څو به د پښتون په وینو غیر ساتم، څو به د پښتون په وینو غیر ساتم، څو به د کابل د سینو به بایلم. او یا منصوره اوس که مې هم ولیده، یا منصوره اوس به پې هم زړه بایلم. اخري پوښتنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لرو بره پښتونخوا کې دواړه کې ګرځېدلي، آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی، د ځوان شاعران راټوکېدلي دي، آیا دې نه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې د پخوا په پرتله؟ آیا دغه بهیر نه مطمئن یې؟ او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا، ډېر ښه. البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د برې پښتونخوا شاعرانو کې. د برې پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او زه یم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي، هغوی له لږ سوچ پکار دی. کله چې موږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه او په هغې کې خلک بیا ننوځي، خو هغو ته ګناه هم نشته. هلته کې زه تللی یم جلال آباد ننګرهار دې کې وګرځېدم، نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنګ ختم شو، نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس غوندې دي، د ژوند نه پرېوتې دي، پیسې هم نه پوهېږي، بس صرف ساه اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو. نو سوات کې هغه شانتې دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم، نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي، خو بس بوتان ګرځي، نور پکې څه نشته. نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر. او خلک پښتو ژبې ته په اولني ځل دومره رالم. اوسه پورې به شاکر صاحب موږ د پښتو دپاره کنځل وړو، نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم، نه زه چې روان یم په کالج کې، نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره ورته وي چې لکه ما له پښتو نه راځي، په فخر سره به وي. اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کړي وایي ما له پښتو نه راځي. دا ډېر بدلون دی که نه؟ من که اخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینهوال لري هغه موږ ته ووایي ډېر من نه وي. زه خو اوس مړی یم او مړي کې خو ساه نه راځي، زه خو اوس مړی یم او مړي کې خو ساه نه راځي، ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي. دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي، دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي، دومره مایوسه شوم چې اوس راله ژړا نه راځي. او زه څه خبر وم چې دا یې اخري دیدن دی، زه څه خبر وم چې دا یې اخري دیدن دی، زه څه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي.